علما وی دا طریقه د روټۍ چې دا ډیره انفع ده او دا ډیره د عجزۍ نښه ده. تاسو یو پیرنې به داسې کښېنئ دا بنده ډېر عجز ښکاري چې روټۍ ته داسې کښېني دا تحیات دا شکل او دا دواړه خپې دې طرف ته ایستلي وي نو دا ډیره د عجزۍ ناسته ده. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم به روټۍ ته داسې په عجزۍ باندې کښېناستو. مونږ کره دا روټۍ ولې زر ختمیږي تاسو ته پته شته؟ سړی چې داسې کښېني که نه دا یو زنګونې مات راشي او دا بل ولاړ راشي که نه دا داسې دې خېټې ته اړم شي دا زنګونې دې ځای ته اړمي که نه نو دې روټۍ هم کمه خوري. چې دا پرلت ورته ووایي داسې ورته کښېني او دا ټوله خېټه ورته کوله وکړي نه راشه که بیا ګورې دی بیا کم ځای مړېږي ښه نو دی بیا دوه روټۍ خوري او چې داسې بیا کښېني نو دی بیا یوه روټۍ خوري. ښه د سنتو ډېر برکات وي ښه ډېر برکات دي. په سنت طریقه چې کښېنئ نو روټۍ به کم هم خورئ او چې پرلت ورته ووایي او د سنتو نه خلاف کښېني نو اکثر ډوډۍ کمه شي که نه سړی غږ کوي وي روټۍ راوړه روټۍ ختمه شي ورګه نورې روټۍ پخو دا دې په حساب پخ کړي خو یو چې دې کښېني نو بسم الله ونه وایي نو شیطان ورسره خوراک شروع کړي. بل چې کښېني نو د سنت خلاف کښېني نو روټۍ هم ډېره وخوري او څه ورسره شیطان وخوري نو دا روټۍ ډېره کمه شي. یو صحابي وایي موږ د نبی علیه السلام سره روټۍ کې ناستو ما د روټۍ په دې اول کې داسې برکت لیدو ډېر برکت او چې د اخري ټیم شو نو بې برکتي مې لیدله داسې برکت مې په اول کې ولید چې چېرته مې نه ولیدلی او په آخر کې مې داسې بې برکتي ولیدله چې چېرته مې نه ولیدلی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمایل چې اول کې مې ډېر برکت ولیدو اخر کې مې ډېره بې برکتي ولیدله. وی نبی علیه السلام راته ووی چې اول کې دا برکت د دیو چې ټولو بسم الله ویلې وه او د آخر کې چې تا بې برکتي ولیده نو یو کس راغی دې روټۍ کې کېناست بغیر د بسم الله نه شروع کړل نو تا په آخر کې بې برکتي ولیدله. ښه یو پیره صحابه کرامو ډوډۍ خوړله کس راغی کېناست هغه روټۍ زر ختمه شو. نبی علیه السلام صحابو ته وی دا د بسم الله نه و ویلې چې روټۍ کافي نه شوله که د بسم الله ویلې وې دا روټۍ به د ټولو دپاره کافي شوې وه. ښه نو روټۍ چې په سنت طریقې او په بسم الله انشاءالله تاسو په کور کې عمل شروع کړئ چې تروړه د لابتاړئ بیا به درله دوه هفتې اړئ انشاءالله خو په سنت طریقه باندې به روټۍ خورو انشاءالله. کوشش به دا کوو بچو ته به ټیم په ټیم داسې آداب ښیو بچیا ته خو د سنتو خلاف ناسي بچیا ته بسم الله ویلې د تا چې رزق تلاس کړی. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما نبی علیه السلام په خپله ولید چې مونږ کره رادند شو نو یوه نوڼۍ داسې په ډاګه پرته وه وی هغه یې راواغېستله داسې یې صفا کړله خولې ته یې وویشتله ښه خولې ته یې وویشتله ډېر ښکلي آداب یو. او چې کله به کوم غلام نوکر ډوډۍ راوړله که نه نو نبی علیه السلام یو ادب ښیي چې تاسو له یو لنګري دی یو خادم دی روټۍ درله پخه کې وری وړي هر څوک چې درله پخه کې چې کم کس درله سسیس پوخ کوری وړو پخلي والا نو غوره خو دا ده چې دی د ځان سره کېنوه د پوخ کړی نو چې دی ته یوه نوڼۍ به والي که کېدې نه نه نو دام جایز دي چې دله ته یوه نوڼۍ به ورکړه چې دی خو یې وخوري هلته به خادم پوخ کی باورچی و لنگری به پوخ کی ادی بلوخی بالکل صفا کیا غریب به پاخر کی یو بل راوړي سالن ته بکینه کم چې پوخ کړي داغې نه وم نه سکی ښه دا چې د پخو د دنه په خولي بيدلی دی د څومره په تکلیف پوخ کړي دی نو دی یا ځان سره کې نه و کزان سره د کې نه نو نو یو نوڼۍ دوه ورلته ورکه خو اخوره وپی ځکه چې دا د پخ کړي دی دا د پخ کړي